لیکن چې کوم انتظامي کمیټې کوم تجویزونه ورکړي دي له هغه څه هټ کې چې کوم په اسمبلۍ کې نمایندګان دي له هغو څه هټ کې په صوبایي کابینه کې چې کوم وزیران ناست دي هغو چې کوم تجویزونه ورکړي دي له هغو څه هټ کې وزیر اعلی د منتخب نمایندګانو په خوله باندې نه کوي او د غیر منتخب چې هغه په ووټ کې ولس ریجکټ کړی دی د هغه په خوله باندې دا کوي زه خو پخپله دا ټیم ځینې خلک تجویزونه راکوي چې له وزیر اعلی سره ووینئ زه خو یم وزیر اعلی دا ټیم زموږ تر ګردو پوره وړی وزیر اعلی دی پر ضلع د دغه ناټک جوړولو ذمهواره دا وزیر اعلی دی وزیر اعلی په دغه دی چې ته د دغې ضلع د درو امپیګانو په خوله نه کوې ته ستا په صوبایي کابینه کې چې له تا سره وزیران دي د عوامي نیشنل پارټۍ وزیران دي ته د هغو مشاورت ته نه ګورې زموږ تر ګردو ذمهواره زموږ پوروړی وزیر اعلی دی عزیزانو دا تره له د هغو سره دوې ضلعې د بلوڅانو هم کابینې پاس کې اعلان شوې پر هغه تر موږ زورور سړي اختلاف وکړي سابق وزیر اعلی له هغه سره اختلاف کړی دی ته د هغه نوټیفیکیشن ولې نه معطله کوې چې وزیر اعلی سابق وزیر اعلی تر موږ ډېر زورور دی نو دا ته جان بوجھ کې کوې ستا چې کوم عزایم دي بیا سار و تمام پښتون بلټ ته دا ورښکاره کوې چې وروره زه سیزیره درکوم چې ستا خوا دیدار دی په ضلع پښین کې سار د مسلم باغ پر هغه هم ته دغه تره ناټک جوړوې موږ په پوهېږو له دې ځایه په پوهېږو چې اوس کوم خلک د مسلم باغ متعلق کوم تجویزونه ورکوي له دغه څه ستا پل رامعلومېږي چې ته هغه هم قسم په خدای چې خرابه یې دغه هم خرابه یې نو د دغه دپاره زه خپله به دا کمیټۍ کې یم پر اول نمبر د وزیر اعلی خلاف عدلیه له تلل مضبوطه وکیلان نیول د عدالت له لارې چې زموږ په دغه شي باندې سم مور راکړي عدالت یو دویمه خبره دا ده د دغې کومه کمیټۍ چې ده د دغې د فنډینګ د سپورټ دپاره زه پخپله له خپل طرفه زه د دغې ضلعې د راوړلو دپاره د 50,000 روپۍ د نغدو اعلان کوم له دغه علاوه په دغه تاریخ کې که ما په کوټه کې غواړي بستره وړم کور پرېږدم چې تر هغه پورې چې دا نوټیفیکیشن راوړو زه په سر مان تن په هر څه ورته تیار یم نور زه مزید وخت نه اخلم له ولسه زه دا خواست کوم که کوم ټیم بیا د دغې کمیټۍ د دغه ژوب روډ بندولو ضرورت سو باید چې ولس زموږ په شا ودرېږي که د دغې کمیټۍ په کوټه کې د احتجاج د درنا ضرورت سو بیا پکار دا دی چې ولس کورو سړی بیا د دا کمیټۍ په شا ودرېږي زه مزید وخت نه اخلم یاره بیا د دا نن د جرګې د راغوستلو د منتظمینو زه بیا شکریه ادا کوم والسلام دا و زمیندار اکشن کمیټۍ جنرال سیکرټري ملک محمد حسین صاحب اوس زه اخندزاده منظور الحق فلاحي کمیټۍ رود ملازۍ ته بلنه ورکوم چې په 2 منټه کې خپل تجاویز پیش کړي باید موږ د ټایم ډېر خیال وساتو ټایم نشته چې څونه مختصر کږي دغونې باید مختصر خپله وینا وکړو بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین زه د
مجلس صدارت کوونکو والا حاجی نظام لالا اور د اخوندزاده فیصل صاحب په اجازه د تمامو د سپین ږیرو ځوانانو په حق کې دوه خبرې کول غواړم. اقبال وائی نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتی ویران سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتی ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساکی. دا نن چې کوم نوټیفیکیشن باندې کوم غوبل جوړ شوی دی دا که د 5 کسانو د 6 کسانو په احتجاج باندې ختم شوی دی. الحمدلله زموږ پنډال نن له زراو کسانو ډک دی، موږ هم ترې چا کم نه یو، خو موږ خپل قلم به حیثیت احتیار استعمال کړی دی چې موږ چاته تکلیف نه ورکو. خلکو زموږ له دا شرافت ناجایزه فایده واخیستله چې دا شریف خلک دي دا راوځي نه، په دوی کومې خوا د نوټیفیکیشن بیا دا د دوی خامخیالي ده. موږ انشاءالله تعالی د قلم په زور او د احتجاج په زور باندې هم د خپل حق حاصلولی شو. وایي که چیرې د ژوندۍ قومو پیچان دا دی چې احتجاج ورسره یي، دی د احتجاج لار خپله کړي او خپل حق په زور واخلي، دی د قومو په سترګو کې سیاله تللی شي. پرون د موږ پر دا هوټل باندې میټینګ کړی و. زما دوې مختصره تجویزونه دا و چې موږ اوله شعراوي باندې کو، ولې دا داسې دی لکه بدن په بدن کې که ګوته پرې کې هم خوږ لري، که د پښې ګوته پرې کې هم خوږ لري، که غوږ پرې کې هم خوږ لري. دا هم د سرکار روډ دی، نیشنل هایوې ده، د کوټې کمشنر د دا پابند دی چې دا روډ باندې دی به خلاصوي. دا زما خبره به دی رسي. ډیپټي کمشنر پښین د دا پابند دی چې دا روډ به خلاصوي. زما او ستا د سی ایم آر ټي دا ادارې پابند دي چې دا روډ به دی خلاصوي. دی به زما درد اوري چې دا تکلیف ولې خلکو ته پیښ شوی دی. زموږ حق تللی دی، زموږ بچی، زموږ ځوان نسل، زموږ د کوچنیانو د نسل ګرده غټه منصوبه یې له موږ له مابینه وړکې ده. دغه دپاره زما خواست دی چې راواخو خپله بسترې راواخو. له ننه زه د اخوندزاده فیصل صاحب، د اخوندزاده عبدالرحاب صاحب په قیادت کې خپلې خیمې واخو، د 3 ورځو لنګ مارچ اعلان کو، تر کوټې پورې ولاړ شو او راالته وزیر اعلی اوسته کښېنو، په خپل د قلم په زور او د خپل د احتجاج په زور خپل حق واخلو. دا به زموږ دپاره ډېره بهتره وي. وسلام. جزاک الله اخوندزاده صاحب. اوس زه د مختصر تجاویز دپاره کامران خان جمهوریت وطن پارټۍ غړی هغه ته بلنه ورکوم چې راسي خپل مختصر تجویز پیش کړي. نو هغه نسته زما خیال شاید اوس دې ټلیفون را وکړی ول. اوس له دغه بعد زه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د رود ملګری سپین ږیري رهنما محمدین رودوال صاحب ته بلنه ورکوم چې دی راسي او خپل تجاویز په مختصر انداز سره پیش کړي. محمدین رودوال صاحب. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د نن د دې قدرمنې غونډې صدر حاجي نظام الدین لالا، قاریزات لالا صاحب برشور، د مختلفو سیاسي پارټیو مشرانو، قبایلي مشرانو او عمایدینو. بنیادي خبره دا ده چې موږ د قاریزات ضلع په حواله چې کوم نوټیفیکیشن شوی و هغه معطله شوی دی، په دا سلسله کې موږ راوتلي وو. نو دلته خو خبرې دا کوي چې مختصرا موږ به مختصرا یو 2 خبرې وکړو. د هغه لپاره اول تجاویز ما دا دی چې موږ ټول د دې درو تحصیلو چې کومې سیاسي پارټیانې دي ولس دغسې نه راغونډېږي. په کار دا دی چې موږ د پارټیانو په ذریعه باندې هغه خپل کارکنان راټول کړي، میټینګونه وشي، د علاقو ته راده، د تحصیلو ته راده، چې تر څو پورې زموږ خلک نه وي راجمع شوي دا کاروان موږ پر مخ باندې نه شو بیولی. نو د دې لپاره دا شرط دی چې زموږ اتحاد او اتفاق غواړي.
که چیرې موږ اتحاد او اتفاق وکړو انشاءالله زموږ مخه څوک نشي راګرځولی پکار دا دی چې موږ د تشدد لار نه کړو اختیار موږ یو فرهنګ له جمهوري احتجاج وکړو د هغه لپاره یو بل زما تجویز دی چې زموږ لپاره پکار دی چې موږ په کوټه کې یو لوی پریس کانفرنس وکړو د پریس کانفرنس له لارې خپل ترجیحات اعلان کړو چې موږ به څه کوو او څه کول زموږ لپاره پکار دي نو زما د ټول کاریزات د ولس او بشموله سیاسي پارټیانو دا خواست دی چې هغه به په دې کې په ډېره لویه پیمانه باندې حاضري کوي که چیرې موږ حاضري وکړو موږ انشاءالله دا خپل مرام ته رسېدلی شو نو زموږ یووالی اتحاد و اتفاق چې دی دا شرط دی مزید نور ملګري به مجلسونه زړه خو مو غواړي چې ډېر مجلس وکړو بس ما دغه دا دی چې اتحاد و اتفاق غواړي که زموږ اتحاد و اتفاق وو بیا موږ منزل ته رسېدلی شو ډېره مهرباني ډېره مننه اوس زه د ګوال و ملک سرور صاحب ته خواست کوم چې هغه راسي مختصر خپل تجویز پیش کړي ملک سرور صاحب بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دغه د جلسې صدارت حاجی نظام خان الله او د علاقې شپنجيري مسرانو ځوانانو میډیا او د ادارو د خلکو له طرفه السلام علیکم کاریزات یو ایشو جوړ شو په کمه والا باندې هر وخت څوک په ډاکه درخته باندې ډبرې ولي په خالي درخته باندې څوک نه ولي زموږ کاریزات په ګرد اشیا کې د لټریسي په حواله د ایجوکیشن په حواله د انسانیت په حواله د انفراسترکچر په حواله د روډ او د ترقی په حواله باندې د هر چا په نظر د هر چا په خوله کې دي چونکې داسې خلک به وي چې له هغو څخه زموږ د انسانیت د شرافت د سړیتوب نه عزم کېږي هغه خو بیا بېله خبره ده نو انشاءالله موږ د قلم خلک یو د لرګي و د توپک خلک نه یو همیشه په دنیا کې دوی کتلي دي د قلم خلکو میدان ګټلی دی د توپک خلکو نه دی ګټلی هغه به ګرد عمر وشاتی نو انشاءالله زما خپله د امید دی چې موږ به دغه میدان ګټو دا زموږ ګټنګه ده دا زموږ حق دی کم چا چې کول په هغه کې هغه شپه شوه او چې کم چا زموږ خرابېده خوړشتل هغه خپله خراب شو تجویز مې دا دی چې عزیزانو دا به نه ګورو چې دا ذکر دی دا بکر دی د حیثیت مطابق د نانا صاحب چې کوم ټولې پارټیانې دي باید د هغه د تحصیل وایز خپل میټینګ وکړي او د چاندې په حواله نه به زه له شرموو نه به زه له بېعزته کوو چې سهار هلته 5 کسه ناست وي او د کوم شلمور خلک بېعزته وي او 5 کسه ناست وي نه د اوبو شی وي نه د ډوډۍ شی وي نه د ټینټ شی وي باید اول قدم زموږ دغه وي که په اخلاص وي که په ایمانداري وي که واقع زموږ د سباهون خیال وي د بچیانو که نه وي بس وروره له دا ما بعد خپل کورونو به ځو خپل کور به کښېنو خپله یو مزدوري روزانه او خپل ذمه داري به کوو نه زه له شرمومو به نه دا ښایسته سیالان خلک چې دلته ناست دي دا به نه شرموو دا به اول قدم دا وي چې موږ به د یونین وایز د حیثیت مطابق زما د 50000 روپۍ حیثیت دی له ما سره بیا یو تربور وي د هغه به د 1000 روپۍ حیثیت وي باید چې هغه 1000 روپۍ موږ دا نه وایي چې یا ته 9000 روپۍ ولې راکړې د هغه حیثیت مطابق باندې موږ به چانده کوو یونټ وایز هره پارټۍ هر علاقې والا دا چې موږ شی کې هغه بعد موږ لا عمل اخلو زستې کور ودانۍ بولم په ډېر درانه باندې رالاس زموږ مشلمې پورته کې زموږ رنګونه را ښایسته کړل زموږ علاقه را ښایسته کړه دا د ګرد علاقه ده کاریزات د ګرد علاقه ده په دې کې نه نانا شته نه بوستان شته دا کاریزات دي وسلام جزاک الله د ملک حسین صاحب له تقریر بعد بیا باید لږ دغه رکاو شو د پیسو ګای که چېرې دا درازم نور خلک یي چې له سټیجز اعلان وکړي
نو ډېر ښه خوند به وکړي، هغه به ډېر ښه اثر هم واچي. نو اوس زه د صوبایي مجلس عامله ANP ممبر منیر احمد پانیزي صاحب ته خواست کوم چې دی راسي مختصر خپل تجویز پیش کړي. منیر احمد پانیزي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن د دې درنې جرګې مشر او زموږ ډېر محترم سپینږیری محترم حاجي نظام لالا او د شاوخوا کلو څخه راغلو ډېر محترم مشرانو، کارکونانو، د مختلفو سیاسي پارټیانو ملګرو، ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په کوم شارټ نوټس باندې دا یو ترتیب شروع سو. سهار وختي چې کوم خلق په دې کې په هغه کې لکه زموږ د علاقې سره اخونزاده چې کوم ترتیب و دې معاملې ته ورکړلی، دا ډېر خوشحالي خبره ده. او ورسره هغه ځوانان چې هغه د جلوس په شکل کې ولاړل دا خلکو ته خبرداری ورکوي، دا ډېر د ویاړ خبره ده. او په کار دی چې را روان وخت کې چې څه لایعمل کمیټۍ ایډي جوړه ده، هغو چې کوم ترتیب و دې ولس ته و دې سیاسي پارټیانو ته و دې علاقایي مشرانو ته ورکړی، باید چې په دغه ګڼ تعداد باندې د هغو سره دغه سره شرکت وکړو، که هغه د مال په دغه باندې، که هغه د شپې په حواله باندې، که د احتجاج په حواله باندې. خو زما صرف یو دا خبره ده، زما سر په دې باندې نه خلاصېږي چې دا څرنګه سرکار دی او دا څرنګه حکومت دی. یو ترتیب شروع شو د ضلع په حواله باندې چې دا به پر کومو بنیادو باندې د کومې علاقې حق کېږي و کومې علاقې ته به ورکول کېږي او کومې ضلعې چې دي هغه به مزید لغټېږي او کومې به محدوده کېږي. یو سرکار و، یو نوټیفیکیشن یې وایستی، له هغه بعد بیا کمه سترګې پیښه شوه، کمه مسله راغله، زموږ سر نه دی په خلاص سوی. د ځینې خلکو به خامخا خپل تحفظات و، هر سړی د خپلې علاقې دپاره به جدوجهد کوي. خو بهرحال د هغه بعد چې کوم ترتیب کېښول سو، هغه رالل بیا په هغه کې د سرکار له طرفه یوه کمیټۍ کېښول سوه، هغه کې کمیشنر موجود درلودی، په هغه کې ډي سیز و، په هغه کې ایسیانو، په هغه کې د دې علاقې د دې ګورمنټ هغه کسانو چې په هغه د دې سیاسي حوالو باندې یا په نورو داسې حوالو باندې د هغو سره خلاصېدی، هغه راغلی د دې علاقې جاج یې واخیستل، له دا ګردو خلکو سره یې ولیدل. له هغه بعد یې یو لایعمل جوړ کړي، یو بل نوټیفیکیشن یې وایستل چې پر دا بنیادو باندې به دا ضلع جوړه شي. هغه جوړه سوله، دا سرکار په پیدایي په دې کې د هر سړي خواهشات نه پوره کېږي. ځینې خلکو به ته چې د هغو کوم ترجیحات دي هغه به مخکې کېږي، بیا چې د چا حق جوړېږي د هغه به بیا یو کال 2-5 بعد به بیا جوړېږي. لکه دلته چې حسین وویل، ملک حسین یا دغه چې وویل چې وروره دا تقریبا له 2013 یا له 2013 دا یو سلسله شروع چې د اپشین به په دغه باندې ضلع تقسیمېږي، 2 ضلعې به جوړېږي. نو سرکار راغلی خپله سروې وکړه، دغه مطابق یو شی اعلان کړلی، بعد له هغه څه پیښه سوله. اوس ما خپله دا خیال دی دا وزیر اعلی داسې یو سړی ناست دی زما سره نه به خلاصېږي چې دی څنګه وزیر اعلی دی. دوی ولې د 2 کسانو یو معامله سره پساوه، نو په کلي کې یو ملک و، نو هغه ورله ملک ته خپله ستونزې ورته بیانوله. نو دی د کور په کمره کې ناست و، ایوه خپل بیان ورته وکړلی چې دا سړي له ما سره پلانا وکړل، داسې وکړل، را باندې ملامت سو، بیا داسې پور وکړلی. هغه ته یې وویل چې ته په خپل ځای باندې څه یې، ورځه ولاړ شه. هغه ولاړ، بیا د بل فریق راوغوښتي، یو بل فریق ته یې ویل ستا څه معامله ده؟ ده ورته وویل د هغه سړي چې د ما سره دا معامله وکړله، دا یې وکړل، دا یې وکړل، دا یې وکړل. هغه ته ته څه یې وایې، ورځه ولاړ شه. نو دی چې کور ته راغلی و، کور والا ته یې وویل، کور والا ویل دا ستا مجلس سر نو سو خلاص، دا ستا مجلس څه درا مجلس و؟ هغه وویل نو څه درا و؟ هغه ویل تا یوه فریق د ده وویل چې ته څه یې، او دا بل فریق د ده وویل ته څه یې. د کور والا ته ویل ته هم پر خپل ځای باندې څه یې، ورځه ولاړه شه. نو دا وزیر اعلی زما سره نه په خلاصېږي، هغو ته ویم ته څه یې، اوس موږ ته وي ته څه یاست. موږ دا خپل تجویز باید په دا عقله باندې ورکړو چې وروره کوم هغه زوړ کوم نوټیفیکیشن چې سوی دی هغه باید چې په هغه طرز باندې بحاله سي. د دې دپاره که د موږ د سیاسي پارټیانو زه د علاقې څه کومه معامله غواړي یا کوم دغه غواړي، باید سیاسي پارټیان په دې کې را اکټیو شي. دلته هر سړی له سیاسي پارټۍ سره تعلق لري، د هغه دپاره که د سټرایک ضرورت و، که د چندې ضرورت و،
د چندې پاک له زما خپله دغه تجویز دی چې وروره د هر تحصیل زه د یو درې کسان ځواک وسسي هغه د خپل لیست جوړ کړي په هغه چې هر سړی و خپل کلي ته د هغه په هر حواله باندې و هغه ته د هغه معاشي طور دغه طور هر شی معلوم وي نو هغه باید چې له هغو سره رابطه وکړي دا کمیټۍ باید سره کښېني چې څو پیسې یې راوړلې او دا به کار کوي که سار چیرې دغه سټاک نور د احتجاج پر مخ بندوان ولري په دې کې د روډ بندیدس ته په دې کې د مطلب د اسمبلۍ مخ ته تګ شته د وزیر اعلی د کور ګیراو به کوي نو د دې دپاره زما خپله دغه تجویز دی چې ورور په دغه سره اتفاق په احتیاط په دې کې بالکل باید زموږ د هېچا سره هېڅ غرض نه لرو زموږ د خپله کار سره کار دی چې زموږ دا ضلع به پر هغه زاړه طرز باندې بالوي دا زموږ بنیادي حق دی په دې کې که هر څوک خپلې مسلې جوړوي هغو ته موږ دغه وایي چې وروره دا سوی دی له دې بعد موږ ته د ضلعو هم دغه تجویز دغه حمایت کوو خدای دې وکړي چې برښور ته هم ضلع ورکول شي اپشین ته هم ورکړي زموږ هېڅ اعتراض نشته پر زموږ دا کوم حق چې موږ ته میلاو سوی دی باید چې دا ګرد د علاقې مسران دي که د سیاسي پارټیانې دي دا باید چې پر دې باندې اتفاق وکړي وزیر اعلی ته موږ دا خواست کوو چې دا خپل دغه زور نوټیفیکیشن چې دی هغه بحاله کړي کور مودان ډېره مهرباني جزاک الله اوس د شرعي د کمیټې ممبر دی جناب حاجي یونس صاحب ته بلنه ورکوم چې دی راسي مختصر تجاویز تی په مخ کې کښېږدي حاجي یونس صاحب شرم نحمده ونصلي على رسول الكريم فاما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې درنې جلسې درون مشر او د کاریزات شاوخوا راغلي سپین ږیري مشران سیاسي پارټۍ قایدین د ټولو په اجازه زما ورونو خلکو خو ډېر شی هر چا خپل خپل تجویز پیش کړل او خبره هم بار بار له سټیجه دغه کوي چې وروره تی خپل تجویز و مشترکوي نو موږ هم په دا سرکار لکه دا نورې خبرې چې وسوې په دا سرکار زموږ هم سر نه خلاصېږي دا څنګه سرکار دی نوټیفیکیشن به د هرې ضلعې جاري سو بیا به هغه نوټیفیکیشن و وروره یو جاري کړي بیا بل ورسي بیا هغه بل جاري کړي بیا بل ورسي بیا هغه بل جاري کړي دا خو د سرکار شی دی د سرکار په دې کې خو نه ووټ سه نه دغه ستا سرکار به خپلو شیانو ته کتلي هغه اول چې کوم دغه کړی دی بیا له دغه بعد یې بیا زیاته وروره که چا ته د توپک غږ وکړي بیا د هغه د توپک په خوله کړي دي که چا د لانګ مارچ غږ وکړي بیا د هغه په خوله کړي دي اوس که ما بیا تر هغه بیا بالا سر سوخ استعمال کوي بیا به زما په خوله کوي نو موږ د سرکار زه دغه خواست کوو چې دغه اول نوټیفیکیشن چې کوم جاري کړی دی بیا چې دغه بل نور خلکو په خپله خوښه دا وویلې هغه هم زموږ عزیزان دي چې وروره موږ دغه له دې خوا سره موږ ستړي یو موږ په هغه پښین کې پرېږدئ نو موږ په خوشحاله یو چې وروره یوه ضلع پر ځای دوې ضلعې سي درې ضلعې سي برښور ته جلا ضلع ورسي پښین ته جلا ضلع سي کاریزات جلا ضلع سي خاصو د تجاویز په حواله باندې دغه وکیل صاحب مخکې یو دغه وکړی چې وروره د وکالت د عدالت له دغه ځه او که معنا د وزیر اعلی د ملاقات کومه کمیټۍ چې فعاله ده هغه زموږ ښه کمیټۍ ده موږ په اعتماد دی که چیرې له دا نورو خلکو سره یا د پښین والا دي یا د برښور والا دي د هغو سره هم باید چې دغه کمیټۍ څه کسان نور له ځانه سره ملګري کړي باید چې زر تر زره دغه ملاقاتونه وسي که د وزیر اعلی سره یې که د نورو شاوخوا د یوې خوا یا د بلې خوا له ګردو سره باید چې موږ ورته د هغه راوغواړو یا له هغو له ورسو ورسره کښېنو پاته سو وروره موږ هم احتجاج ته تیار یو هم درنې ته تیار یو هم دا خلک دا کم مشران سپین ږیري چې ولاړ دي موږ د دغو په شا پسې کلک ولاړ یو د چندې تر حده پورې زما دا خیال دی چې هر څوک معنا ګسر د هرې په دا کمیټۍ کې د هر دغه نماینده سته هغه د خپل دغه پیش کړي معنا هغه د خپل ورته ووایي چې وروره ستا دونه د علاقه ده دونه د کلي دي دونه پیسې به وروره هغه نماینده ته چې دا موږ پرتایش کې دي ته له خپله دغه سره شیر که چې څنګه وروره دا
تی ته نه آسانه یا ګسر پر پردند دی وروره موږ مو هر کومک ته تیار یو هم روډ بندوو هم لار بندوو هم در سره ځو هم شپې در سره کوو وسلام جزاک الله دا ولیاړو خلکو زما دا خواست دی چې هغه راسي کښېني دا شاوخوا چې کوم ولیاړ خلک دي هغه د راس پر دا درې ته کښېني درې مستۍ دپاره هوارې کړي دي دغه ناستې دپاره ما هوارې کړي دي اوس زه د بوستان څخه راغلی میلمه جناب ډاکټر حبیب بازی صاحب ته خواست کوم چې دی راسي او مختصرا خپل تجاویز پیش کړي ډاکټر حبیب بازی صاحب أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خانزی په بازار کې زموږ د ضلع په معامله کې احتجاجي جلسې راغونډ شوي ګران صدر حاجي نظام الدین صاحب او زموږ د درېو تحصیلو مشران ځوانان ستاسو په اجازه عزیزانو دلته خو ډېرې خبرې وشوې وخت هم کم دی وزیر اعلی لمنی دی دا یې وکړه وروره دا خلک سړي لري په طاقت یې وکړه وروره که دا جرات نه وي په کښې بس کښېنئ هېڅ ضرورت یې نشته اول خو زه پر دا ګیله لرم نه به دلته 15,000 کسان ناست وای دلته خلک دغه وکړي چې موږ روډ بلاک کوو درنه کوو قسم د که شی وکړي په سړي کې ایمان نه وي غیرت نه وي د کور شی له تا ولاړی پر بله باندې ته پر دې دغه نن باید د خلکو پر دغه میدان باندې ځای نه وای وروره د دې دپاره مې تجویز دا دی ډېرې خبرې نه کوم چې وروره یو کمیټۍ جوړه شي په هغو کې بااثره خلک شته غښتلي خلک شته په موږ هم طبعه نه د سوي وروره که سرکاري خلک دي بااثره خلک دي د هغو سره دا کمیټۍ اول وزیر اعلی ته کښېني له دغه بعد زما دا خوښه ده چې پر دا درو تحصیلانو باندې نانا صاحب د خانوزۍ د بوستان دی یعنی پر هر یونین کونسل باندې جرګه کښېني چې وروره موږ دا جدیت روان کړی دی په دې کې د ولس هم ضرورت دی او د سرمایې هم ضرورت دی وروره همت غواړي په دغه نه کوي دا سپین ږیرو ته مې دا خواست دی که دا تره تیت پاره کې ځان به نه شرموو که چیرې وروره دا ولس لاس په ژیره کې بیا هر ناممکن کار کوي وروره همت به کوو د دې دپاره دا اول زه د بوستان خبره درته کوم باید چې بوستان جلا یونین دی مغوټیان جلا یونین دی پوټی جنا یونین دی یعنې په دې کې دا ترا خلک شته چې یاره تر خانوزۍ ماله پښین ښه دی نو دا هغه د کمیټۍ ورتګ هغه راویښول ځکه دلته راسم یو اثر لرم هسې په کلي په علاقه کې نه لرم چې باید تا خو سیاست په مخه راخیستی دي نو چې څو کسان مشران مېرمانه راشي د زموږ علاقه ورسره دغه پر دا خلکو وګرځو که رود وي که چرمیان وي که دغه واره ولس راټول اول به دا قانوني چارهجویي وکړه هغه وکیل صاحب یې کور ودان ډېره ښه خبره وکړه عدالت ته به دغه دغه وزیر اعلی سره به بااثره خلک زموږ دلته امپیاګان شته میانیګان شته او منشتران شته په هغو ورځول چې وروره زموږ د کور شی له موږ ولاړی د هغه بعد زما دا تجویز ده د 15 تاریخه بعد که نه اوس په 6 تاریخه موږ ناسته راوغواړو که خدای ناخواسته موږ ناکامه شو بیا جدوجهد وشو که میاشت بعد دا روډ باندې هم وروره سره درېږو به که دوی باندې هم سره دوی همت وکړي باید چې موږ هم وکړو دوی کور ودان دوی همت وکړي و دوی ته به بد نه وي دوی کې همت په موږ کې نشته ډېر مننه جزاک الله اوس زه د مختصر وخت دپاره د پی ټي آی و جمشید احمد صاحب ته خواست کوم چې دی راسي خپل مختصر تجویزونه پیش کړي جمشید احمد صاحب نسته نو له دغه بعد زه صابر صالح پانیزی د جماعت اسلامي جنرال سیکریټري
خواست ورته کوم چې دی راسي مختصرا خپل تجویز پیش کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځي چې د فریب د کلمونو څوکې پرې کړو، راځي چې د فریب د کلمونو څوکې پرې کړو، تر څو به ستمګر ته مهربانه ویل کېږي. د کاریزاتو د تمام پارټۍ قایدینو کارکنانو شکریه ادا کوو چې دوی نن په ډېر غټ تعداد باندې راغلي دي. د ولسي کمیټیانو د قبایلي عمایدینو شکریه ادا کوو چې دوی راغلي دي. قدرمنو، له تجاویز څخه تکاریر شروع شول او وخت کم دی. مختصرا د کمیټۍ په مخ کې دا څو تجاویز دي. هغه دا دی چې ګوره اوس هم موږ دا احتجاج د سیاسي پارټیانو په کارکنانو باندې کم، په تاجرانو باندې زیات کامیابه کړی. دا سپینه خبره ده. موږ هر کله پر سټیج باندې دا وایو چې یاره یو سیاسي قاید، یو قبایلي مشر په کار دی چې پر سټیج باندې سپینه صفا مجلس وکړي، چې دا تر پیغام تر ټولو خلکو ورسېږي او په دې کې تمام سیاسي پارټیانې سټیک هولډرز چې کوم دي هغه په زیات تعداد باندې راشي. دویمه خبره دا ده چې د برشور او د بوستان قبایلي عمایدین له موږ سره کم دي. ولې څه وجه ده؟ د هغه په کار دی چې د کمیټۍ صدر او د دې مجلس صدر پر دې باندې خبره وکړي. دویم دا دی چې وروره غیر منتخب ممبران چې د هغو سوای له دغه خبرې د هغو په دا شپو کې یو حیثیت نشته په کار، صرف د یو پارټۍ د یو ضلع د ریبر په حیثیت باندې. بله خبر دا ده چې زموږ منتخب ممبران په کوم ورځ چې نوټیفیکیشن ووتی په هغه ورځ باندې سوشل میډیا د یو د بل له تعریفو د خوشامده له یو د بل د ذاتي تعلق پر بنیاد یا د جماعتي تعلق پر بنیاد باندې هر یو دا شیرول دا زما پارټۍ وکړه دا زما پارټۍ. دا سپینه خبر ده. دا د عوامي نېشنل پارټۍ قایدینو کړګې ده. موږ د جماعت اسلامي له طرفه د دغو شکریه ادا کوو. نن دلته حاجي نظام لالا ناست دی. او بله دا ده زموږ د خپلې اسمبلۍ ممبران که درې دي که څلور دي، که دا د ولس حق نه دی خو بیا به دا ولس کښېني پر خپل ځای باندې، که دا د ولس حق دی پر دې باندې قانون سازي شوې ده، یو پوره پروسس شی شوی دی. له دغه بعد په کار دی چې دوی له موږ سره په هر هغه مجلس کې ملګري. دا نه دی چې دا مجلس اخوندزاده فیصل صاحب او نور مشرانو د دغو ټیکه اخیستې د ذمواري اخیستې دا به خامخا هغه راغواړي. یو وار دا ولس و دغو خلکو ته نمایندګي ورکړې ده، یو وار دوه درې څلور پنځو مجلسو کې به کار و چې دا ولس ته یې سر ورخلاص کړی ولی. صرف د کمیټۍ پر بنیاد باندې ټیک د کمیټۍ سره به کښېنستلی خامخا. بله خبر دا ده چې که د مالي وسایلو خبر سي پر درې تحصیلانو باندې 3 لک روپۍ دي. تمام پارټیان یې راجمع کوي، قبایلي مشران یې راجمع کوي، 2-3 کسان یې ټاکي، ودې ټاکي، خل لږ ورکوي، ډېرې ورکوي، پارټۍ لږ ورکوي، ډېره مرسته ورسره کوي. دا پر دغه بنیاد باندې دا یو تجویز دی. دویم دا دی چې وروره د دغه دپاره د انجینر زمرک یا د اصغر خان اچکزي سره مضبوطه رابطه د هغو د پارټۍ د قایدینو په ذریعه باندې د کمیټۍ په ذریعه باندې، ولې هغو په دغه کې رول ادا کړی دی. او دا برته بیا به د اسمبلۍ پر فلور باندې په کابینټ کې دا معامله ډسکس کیږي، بیا به د دغه نتیجه راوځي. که د احتجاج خبره سي یو بل دا تجویز دی چې کومو وکیلانو سیپي لګول کې د اخوندزاده صاحب یا نظام الدین لالا د کمیټۍ د صدارت په تورو باندې له هغو سره خبره وکړي. که 8 وکیلان دي که 10 وکیلان دي له خپله جانبه تللي دي، په کار دی د هغو مالي وسایل کمی وي یا اخلاقي سپورټ کمی وي، هغه موږ ورپوره کړو د دا کمیټۍ له جانبه. زه پاته سو درناو احتجاج. که په درناو پر احتجاج باندې مخ کوئ نو بیا له بسترې مه ګایېږئ، درځئ به دغه ته رازالات کې دا څه ته را ناست یاسته، دا توره لیکه ده پر دا ځای یې بنده کړئ، بیا پر مخ په کوشلاق پسې بندوو، بیا د اسمبلۍ تر مخ بندوو. بس دا تجاویز دی، په دا کې هېڅ جذباتیت نشته او دا د پارټۍ پالیسي هم ده. انشاءالله تعالی
او موږ ته په مخکې بیان کړه ستاسو د ټولو شکریا کور ودان. جزاک الله. اوس زه د بوستان امن کمیټې چیرمن ملک اشرف بازۍ ته خواست کوم چې دی راسي او مختصرا خپله تجاویز پیش کړي. محترم ملک اشرف بازۍ صاحب چیرمن امن کمیټې بوستان کاریزات. نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نن د پرتمین غونډې ګران صدر حاجي نظام لالا او د کاریزات غیورو مشرانو ځوانانو همزولو نن انتهایی د خوشحالۍ خبره ده که یوه خواته زموږ نن پریشانه ناستې چې زموږ جوړه ضلع خرابه سوې ده، بلې خواته بیا زموږ د خلکو دا اتفاق اتحاد چې په دې کې تمامي سیاسي پارټیانو شرکت وکړي دا بیا د خوشحالۍ خبره ده. عزیزانو دلته ټولو مشرانو په تفصیل سره مجلس وکړي. ما ته داسې خبره نه سوه راپاته چې زه پر هغه باندې مزید مجلس وکړم. البته یو تجویز دوه تاسو ته پیښوم چې که چیرې معقول و پر دې به ملګرتیا سره وکړو، که نه و زه د دې خپلې د کاریزات د بحالۍ د مهم د امن کمیټې له جانبه تاسو ته ډاډ در کوم چې انشاءالله تر آخره پورې به زه ستاسو ملګری یم سره د ملګرو انشاءالله. عزیزانو نوټیفیکشن کینسل سو. زه د خپله جانبه ودا ته نوټیفیکشن نه وایم، زه ودې ته د کاریزات د غیور عوام د سر پګړۍ وایم چې دا زموږ د سر پګړۍ ولې ده، دا زموږ د عزت و نفس مسله ده. په کار دا د عجزانو چې په دې باندې نن په کلکه ولاړ شو، د خدای سره واده وکړو، د خپل ولس سره واده وکړو، د خپل د بچیانو د مستقبل سره دا واده وکړو چې موږ به دا پګړۍ برته راوړو، د خپلو مشرانو پر سر بېږدو انشاءالله. عجزانو اسفندیار خان کاکړ زموږ د علاقې یو نوموړی شخصیت دی، زموږ عزیز دی، زموږ قریب دی. موږ و چاته بد رد نه وایو. موږ و اسفندیار خان کاکړ ته هم دا وایو چې راسه زما د مشرانو سره کښېنه. دا ضلع کاریزات جوړه سوې ده، په هغه کې د برشور نوم هم منشن سوی دی. عزیزه ستا پر کوم ځای کې اختلاف دی، دا زما مشر ته قایله که موږ د تا سره ملګري یو. که چیرې خدای مکه ته بله ضلع غواړې یا زموږ ضلع خرابېدل غواړې، موږ خواست د تاسو کوو مشره، موږ خواست د تاسو کوو چې دا زموږ ضلع مه راخرابوه. خپل ځان دې هم خراب کړي، موږ دې هم خراب کړي. موږ و تا ته د خپل له جانبه د دا سټیج له جانبه زه و تا ته دا خواست کوم، دعوت در کوم چې راسه زما د مشرانو سره کښېنه. دا مذاکرات دا سټیج تر ګردو ښه عمل دی. یو په بل پسې پوچ رد ویل دا زما په خیال و موږ ته زیب نه راکوي. موږ د دې وطن د علاقې خلک یي، خاص کر زموږ د کاریزاتو ښه ښایسته مشران لرو، ښه د جرګې خلک لرو، ښه د مرکې خلک لرو. موږ له پکار دا دی چې چاته بد رد نه وایو. زما خپلې کمیټۍ ته دا تجویز دا دی د مشرانو ته چې اول واره دي زموږ پر سوشل میډیا باندې د دلته د سټیج څخه اخونزاده فیصل صاحب یا حاجي نظام لالا د دې ځای اعلان وکړي چې وروره موږ د چا د ذاتي شخصیاتو د شکنځا پابنده نه وي. موږ خپل سوشل میډیا لرو، موږ د هغه در پابنده یو. موږ به سرکار ته هم دا وایو، موږ به ولس ته هم دا وایو، موږ ټوټل د ضلع پښینو عوام ته دا وایو چې وروره زموږ له جانبه که چیرې پر سوشل میډیا باندې چاته تا ته څه وویل، موږ د هغه ذمهواري نه کوو، نه موږ د هغه تردید کوو، نه وضاحت کوو، نه ذمهوار یو. بل تجویز مې دا دی، دا زما تجویز دی، فیصله نه ده، چې پورې طور پر دی د دې روډ د بندېدو اعلان وشي چې تر څو پورې تا د خپل قوت مظاهره نه یې کړې، عزیزه دا نوم تا ولکه بیا راوړئ، دا به زموږ د لاسه وځي. موږ ترابده دومره پښتانه وایي چې د کام ناتار په کام راګرځي. موږ ولس لرو، موږ وطن لرو، علاقه لرو. موږ د چا سره اول مذاکرات غواړو، دویم موږ د
بلوچستان هایکورټ څخه د څو موټو نوټس اخو چې زموږ ضلع ولې کینسل شوه. سرکاره تا او ما ته ضلع راکړې ده، پر انتظامي بنیادو دې ما ته راکړې ده، پر انتظامي بنیادو باندې تا او ما ته ضلع راکړې ده، د خپل نوټیفیکشن ته کینسلوې. وجه چی شته و موږ ته وضاحت وکړه چې د دې وجوهات چی شته. بیا دې کاریزات دغه برشور دې برته د موږ جلا کړي، بیا دې نن برته نوټیفیکشن را کینسل کړي. موږ پر دې باندې افسوس کوو عاجزانو. انشاءالله که خدای کړي نن پر 4 بجې د امن کمیټې بوستان کاریزات په بوستان کې میټینګ هم دی. تاسو ټولو ملګرو ته خواست کوو چې دورې هم راسئ او انشاءالله دغسې به د دا کاروان په سب کې موږ ملګري. خو موږ اجلاس ایښی دی، په دغه اجلاس نه خبر چې نن دلته جرګه ده. انشاءالله که خدای کړي امن کمیټې بوستان کاریزات به د تاسو سره شانه به شانه ولاړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جزاک. د خلکو دا خواست دی د لمانځه ټایم هم دی، ځو لمونځونه هم کوو. اخري زموږ یو 3-4 مشران پاته دي، هغه په صبر او په تحمل باندې واورئ. بیا به نوګر سره لمونځونه هم وکړو. اوس زه د ولسي کمیټې بلوزۍ د حاجي نظام الله زه دا خواست کوم چې هغه راسي او مختصرا خپل تجویز پیش کړي. حاجي نظام الله ولسي کمیټې بلوزۍ. بس بچونه نه غواړي مړه راځه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د حاجي نظام لالا په اجازه د دې درنې جلسې مشره حاجي نظام لالا ستا په اجازه سره زموږ په ډېرو خبرو سر خلاص دی. 15 کاله عمر هم پر راتېر شوی دی. په دا ښه پوهېږو لکه ملک حسین چې وویل چې په کومه ورځ د ضلع دغه پاسو په اسمبلۍ کې په هغه ورځ ملیا دا قسم له ځانه سره کړی و چې پر دا به یو شخړه جوړه شي او د مسلم باغ په هغه هم سر خلاص و چې دغه هم ولکه بې شخړې پاتې شوله او پیښه یې هم رامعلومه هم ده. وروره زما دا تجویزونه دي چې زموږ راکمه 15 کسه کمیټۍ وه. یوه لاره دغه ده چې عدالت له ولاړ شو، خپل فنډینګ سره وکړو، 3 تحصیله یو د عدالت دروازه ور وټکوو. بل تجویز مې دا دی چې له دا 15 کسو ځای یو 10 کسه دا خلکو ته وټاکو چې ورشئ له دا سره د ملاقات وکړئ، د خبرو له لارو کې یو حل راووتی. دا هم صحیح ده. په زما دونې قدر تجویزونه دي، دا ستاسو په مخ کې دي. الحمدلله رب العالمین. جزاک الله. ډېر ښه. اوس حاجي عبیدالله صاحب پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلعي ډیپټي جنرال سیکرټري او زموږ د بحالي کمیټۍ غړی دی. خواست کوم چې دی راسي مختصرا خپل تجویز پیش کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې غونډې ګرانه صدره او له ده سره په څنګ کې ناست د تمام سیاسي پارټیو مشران، د کاریزات بچاو تحریک ولسي کمیټۍ او ټولو ځوانانو اول واره خلطۍ دا خواست کوم چې دا دغه ورځ وار په وار باندې کښنیکږي خلک سره ولاړه باید چې سره ولاړ نسي. دا ولاړ خلک راسي په دا مابین کې کښېني، لمونځونه هم کوو، ډوډۍ به هم خورو. زموږ کسور دا و، دا هم زموږ خپل کسور دی چې موږ دا جرګه ناوخته شروع کړه. که وختي راغلي وای نو شاید موږ به اوس ځین خلاص وای. وروره زموږ کړی شی دی، پر دې باندې مطلب باز کول، پلانا کول زموږ کړی شی دی، موږ راوړی شی دی. له 2014 دا شی را روان دی. که څوک له موږ وړي دا به نو بیا ډېره بده خبره وي، ډېره سپکه خبره به وي. که موږ ځان ته سیالان ویایو یا سړي ویایو یا علاقه و ځان ته ویایو نو انشاءالله تعالی د خلکو خوا په بده ده. لږ منظمه کېده غواړي. دا تحریک وروره 3 شیان غواړي. اولنی زموږ اتحاد و اتفاق، دویم به وخت ورکوو، دریم به موږ مالي مرسته کوو. انشاءالله تعالی موږ ډېر دروند ولس پروت یو، په موږ کې ډېر شتمن خلک شته، موږ دا مالي مرسته کولی شو.
د هیڅ چا دپاره په 15 په 10,000 په 10,000 په 20,000 انشاءالله تعالی د کورونه شته چې د هغه په جیب کې ښکاره نه دي. نو پښتانه وایي د زرو د لکړې د یوه پیټې ځینې جوړه شي. دا پیټې زموږ د ګردو دی، دا پیټې د ګردې علاقې دی، دا ضلع د ګرد وطن ضلع ده، دا د یو کور نه ده، د یو کلي نه ده، د یو سیاسي پارټۍ نه ده، د یو چا د ذات نه ده. وروره په ضلع کې چې کوم وخت نسته پر هغه به ګایدلي وایه، خو ټایم کم دی، د خلکو تعضیله ده، مشران هم ناست دي. بس دغه خبره ده چې په ضلع کې د ګردو پیدا ده، د ګردو که په هغه تعلیمي حواله یي، که د روډو په حواله یي، که د نوکرۍ په حواله یي، په هر حواله زموږ د ضلعې ضرورت دی. باید چې 10 کاله مخکې جوړه سوې وایه، خو بهرحال اوس جوړه سوه او له موږ یې وړي. دا به ډېره بده خبره وي. اوس یې دویم سپوږتی راسره جار کړی دی، وي دا ضلع موږ وړو. پرون د دوی اعلامیه جاري سوه، دا ورمزۍ له وړو. ورمزۍ له په کوم حیثیت وړې؟ ما ته سرکار راکړې ده، بس دا به موږ راټینګوو. دویمه خبره زه دا سوشل میډیا زه دا خواست کوم چې پر دغه سټیج کوم اعلان وسو، باید دا د سوشل میډیا هغه بیان کړي. نن یو میډیا بیان کړی دی چې غیر معینه مدت دپاره به موږ دا روډ بندوو. داسې خبره نسته. موږ به 2 تجویزه ورکوم یا 3 تجویزه. یو تجویز مې دا دی چې موږ څه فیصلې کوو. اوس خو به زموږ خپل صدر خپلې فیصلې راته وکړي د پریس کانفرنس په ذریعه. هغه به هم راته وکړي چې کله یې کوي، چیرې یې کوي. یو پریس کانفرنس په ذریعه باندې موږ خپل احتجاج اعلان کو، یو ورځ روډ بند کو، دا روډ ورځ به هم راښکاره کړي، صلاح او مشوره سره سوي ده. بس له تاسو خواست کوم چې صدقه ځان تم کړي. یو ګنټه نیمه به د لمنځو ټایم هم شته، د ډوډۍ ټایم هم شته، او د وخت پابندي ډېره ضروري ده. او بل تجویز مې دا دی چې یو کیمپ موږ دلته ولګوو، چې پر چوک لګوو هم ټیک دی، مشران به پر وګایږي کې دلته لګوو. زموږ یو کیمپ باید دا دی چې شپه ورځ رواني دلته خلک راځي، چندې والا هم ښکارایي، د مشران هم ښکارایي. 3 کمیټۍ جوړې شي، د اطلاعاتو، د سټیجو، د اطلاع ورکوونکو کمیټۍ، د پریس دا یوه کمیټۍ جوړه شي، د خزانې یو کمیټۍ جوړه شي، د مشرانو د مذاکراتو کمیټۍ خو دې جوړه ده، او شل واره کمیټیانې نه جوړېږي. موږ د ګردو تحصیلانو نمایندګي پکښې ده. بس ته یې کور ودان، ډېره مهرباني. جزاک الله. اوس د خانی بابا زه راغلی میلمه د بحالي کمیټۍ ضلعي بحالي کمیټۍ ممبر حاجي حسن صاحب ته خواست کوم چې دی راسي مختصرا خپل تجاویز پیش کړي. حاجي حسن صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میډیا باندې کوم خبره کړې وه او ته په